نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ملګرو دوستانو، چونکه مونږ خو د علاقې او دا خو زمونږ خپل کور دی، بهر نه چې کوم علما کرام راغلي بیانات به انشاءالله غي کوي او د حضراتو حکم الامر فوق الادب په بنیاد باندې دوه درې خبرې ذکر کوم. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ان شکرتم لازیدنکم، که شکر وکړئ نور به هم درته زیات کم. نن زمونږ د علاقې ته زمونږ د دې ملک فخر المحدثین شیخ المشایخ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه تشریف راوړي. دا عظیمه هستی ده چې هغوی ته تقریبا 2000 یا 2200 د بخاری شریف طالبان په دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې ناست. دا عظیمه هستی ده چې هغوی ته تقریبا 2000 یا 2500 طالبان د بخاری شریف والا په دارالعلوم نعمانیه او عثمانزی کې ناست. دا عظیمه هستی ده چې په تورنګزو کې خپل مسجد کې جمع ورکوي، نظر 1500 پکې سره علماء کرام موجود دي. دا عظیمه هستی ده چې دغه حجرې ته کله ورشي نو هلته د پټکو والا او د ګیرو والا او مفتیان او مشایخ او محدثین راتلل خپل سعادت ګڼي. دا هستی ده زمونږ د دې علاقې یو نوجوان ما ته وویلې، ویل 40,000 روپۍ مې ایښې دي، شیخ صاحب زما ځای ته راوله. مال شیخ صاحب څوک چې اوپر والا قبول کې د هغه ځای ته راځي، پیسو والا ځای ته نه راځي. یعنې ورنه تا ته هم ځای معلوم دی او ما ته هم ځای معلوم دی او ته ورشه راوله. زما د علم مطابق زمونږ د علاقې ته او خصوصا بیا زمونږ د مسجد ته حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم په لومبي ځل را روان دي. مونږ او تاسو زیم والا د دې شکریا ادا کړو او شکریا دار چې حضرت شیخ صاحب استقبال وکړي درناوي طریقې سره او حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم چې څه فرمایي توجه دھیان سے وورو. بیا زمونږ استاد دا راغونډه په یو داسې نوم باندې ده چې هغه اتفاقي نوم دی. څنګه زمونږ امیر محترم حضرت باچا صاحب دامت برکاتهم او فرمایل چې دا راغونډه سیاسي نه ده، پیسو په بنیاد نه ده، یا وړه تقسیمېږي او یا وړه ځان سره وړي، دا قصې قطارې نشته. دا خالص عشق محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په نوم باندې راغونډه ده. دا هسته په نوم راغونډه ده کوم باره کې چې الله تبارک وتعالى فرمای لولاک لما خلقت الافلاک. پیارے نبی جی که تن نوے د اسمانونو د خیمه به نو ولاړه. لولاک لما خلقت الجنه، که تن نوے جنت بنو. لولاک لما خلقت الارض، که تن نوے د ځمکې د درستخان بنو. لولاک لما خلقت النار، که تن نوے د جهنم بنو. عرض میں دا کو حضرات صحابہ کرامو کے ولوی عظیم صحابی آدھا دا غی سلور کسان شہیدان شو چې کومه ته موږ محرم رشتہ دار و یو موقع کې یو کس اور لمخې لراله دا په لار روانه ده او د پیغمبر علیه السلام پوښتنه کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه دی، غازیان مجاهدین واپس را روان دي. چا ورته وویل چې ستا خاون شهید شو. دا ته پوښتنه کوي وای نبی علیه الصلاۃ والسلام څنګه دی، بلکې سور لمخې لراغه ورته وای ستا زوی شهید شو. او ته بیا فرمای وای نبی علیه الصلاۃ والسلام څنګه دی، بلکې سور لراغه وای ستا رور شهید شو. او ته بیا فرمای نبی علیه الصلاۃ والسلام څنګه دی، بلکې سور لراغه ورته وای ستا پلار شهید شو. او ته بیا فرمای نبی علیه الصلاۃ والسلام څنګه دی. چې کله رااله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نبی علیه الصلاۃ والسلام سلامت ولید، هغه صحابي یو جمله فرمایله ده اسو یا رسول الله سلام ستاسو د صحیح سلامت لیدو نه بعد د دنیا هر یو غم وړوکی غم دی. پاسانه دا غینه صحابیان نه جوړ شوي، قرباني ورکړي، مجاهدي ورکړي. ما ته یو 2 غنټو د پاره دکان بند کو او مطلب خپل روزګار مو درو ډیپټم پر غوستورالو د هغه پیغمبر داغه د تاسو ما واقع بیان کړو. بټو صاحب یو عظیم لوی هستی تیر شوی د منګه په جمعات کې داغه صفاتونه کو ځکه چې هغه یو دسخط کړی دی او قادیانی د ټوټ چاچی د پیغمبر د ختم نبوت تاج ته لاس چولو هغه تا ورته وای حضرت او ته تشریف کې دا واقع متاسته بار کړی شارټ کټ پر راګرځم وینا
یو دغه راغلی چې د فاطمه د بابا ختم نبوت صادر ته یو ظالم لاس اچولې تر څو چې د قانونا کافر نه ګرځیدل نه خوراک سکاک او نه د ناس په پوزیشن کې په باټو صاحب باندې لچ ولګید یو داسې آزاد منش خلک هغه باندې لچ هډر کا زما څه کول فټا پټه دستخط وکړ رسته بیا حضرت مفتی صاحب مفتی محمود صاحب رحم الله ته ویلو ما ته پته راوي ما د خپل مرګ په دستاویز باندې دستخط وکړ لیکن د دې دستخط نه بغیر چاره نشته عرض مدا کو چې د ختم نبوت په نوم باندې دا اجتماع او دا غونډه ده دا هغه اجتماع ده چې په دې اجتماع کې کله قبر کې تپوس وکړي شي چې وایا من نبیک یا ما تقول فی حق هذا الرجل هذا وضاحت بتا سم مرزاحان مولوی صاحب الله تعالی به خیر خسته انداز کې به کولی چې دار مسلمان پر دماغو کې دار مسلمان پر ځړه کې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم یو تصور او سوچ پروت جواب دا د نبی بارا کې تسوای دا بوله جواب ورکي دا هغه نبی دی چې نالی دل کې د په نوم باندې ما د ختم نبوت اجتماعات کړی دي دا هغه نبی دی چې د په نالی دل کې د په نوم باندې زه ریلی کې شامل شوم دا هغه نبی دی چې په نالی دل کې د په یو سنت باندې ما ځان مال جان هر څه قربان کړي دا هغه نبی دی چې ما ته بردنوم چا واغس څنګه ابراهيم علیه السلام واقعا کې تاسو اوریدلې دي چې د الله د انوم را ته بیا واخله ول نیمه به زی بیا واخله نیمه به زی بیا واخله ول صبر راکې ول زبد غلام شم دا هغه نبی دی چې د د لپاره هر څه قربانولو ته تیارم د به زمانه خبر ګلاند څنګه يرش دار مسلمان پس لګي لګیا دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر تراغلی لیکن کافر بیدار د اخري واقع بیانوم کم چنن عظیم اصل تر روانه ده شیخ ادریس صاحب دامت برکات هم داغینه مې اوریدلې و ا فرمای یو انګريز په مسلمان باندې سوال وکړ چې بای دا خو انصاف نشو چې تاسو مسلمانان زمونږ يهودانه سره نصرانانه سره نکاح کول شي او زمونږ يهودي یا نصراني عیسائی تاسو مسلمان خزه په نکاح نشي غستداولي ما وتول چې ټیک خبره ده اسلام ټیک حکم فرمایلی دی زمونږ دا که تاسو ته درواده شي تاسو خپل دین ګډوډ کړل اساسو تورات زبور انجیل نشته ګډوډ کړم دي 15 قسمه تورات زبور انجیل ملاويږي کم یو پکې ټیک دی پته نه لګي خپل پیغمبر ته خپل سند نشي رسوله خو تاسو هغه کوم کار واده شي نو موږ تاسو هغه منو خپل هغه منو خپل هغه الحمدلله موږ صحیح سلامت ساتل زموږ احادیث محفوظ زموږ د پیغمبر یو ادا چې کومو کتابونو کې محدثینو امام بخاری رحمت الله تعالی علیه اخر کې بیمار شو تپو ډاکټر له بوته ډاکټر ولته که هوینه ختمه شوه دا معلومات وکړو هغه 13 سالوخ کالونه د ورځ سره یو بادام خوړو سلامت شواروس کې یو بادام خوړو خېټه پسې کانلی تړلیو خدمت د سکو موت ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو خبره صحیح سلامت را تر ورسوله نن کافر را پاسو پاغه باندې لګره اعتراضات کوي چې د پیغمبر خبره ختمه نو پیغمبر ختم څنګه د يهود او نصارا سره خپل دین نشتا موت هم دغه شندګي دین ګډوډول غواړي کامیاب انسان هغه چې د خپل پیغمبر ژوندۍ را خپل کی کفار ګوري چې دا پټکو والا ټول شوی دي او الا بذکر الله تطمئن القلوب یو ښکارا نتیجه سمره لګیا د پیش کوي د ګیرو والا دي پټکو والا دي د پیغمبر یو ادا باندې مر مټنه والا دي او دا د دنیا نه یو طاقت نشي ختموله نو دوی کې صدا سے خوبی راغله دا بنیاد او مرکزیت معلوم کو بنیاد او مرکزیت څه شه ده بنیاد او مرکزیت محمد عربي صلی الله علیه وسلم ده راشدا بنیاد لګډ وټ کا پاغه باندې غی لاس واچو الحمدلله الله دې جزای خیر ورکی زمنګ دیوبند اکابرین وتا چې خپل ویلې ورکړي سر تن من دنه قربان کو وړاندې ورستا سوګه ته مفتی عبدالشکور صاحب رحم الله تعالی وزیر وفاقی وزیر د پاکستان د 500 صوبو وزیر وفات جنازه د کچکور نو چته شو تنخواه ټول سونه په خپل بیان رغله ول 9.5 روپے تنخواه 9.5 پدې 9.5 او یا مطلب دا په 15 تنخواه کې مولوی صاحب او قاری صاحب او طالب علم او زمونږ د غریبانان سپینګری خیراتيان پښتانه لګي د گزاره کوي د صد پاره چې عقیده ختم نبوت محفوظه وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.